دا اولاد یو عظیم نعمت دی. د دې نعمت شکر گزاری پکار ده. دا ستا د مستقبل امیدونه دي، الله به په ده پوره کوي. دا ستا د مستقبل هیلې دي، الله ستا هیله په ده باندې پوره کوي. خو د دې نعمت شکر دا دی چې انسان د دې ښه روزنه وکړي، د ده ښه اصلاح وکړي. ځکه نبي علیه السلام فرمایي خپل اولادو ته درواغ مه وایاست. دا د مور په غیږ کې او د پلار په غیږ کې د عادت زده کوي، بیا چې کله ځوان سي د زمانې لوی درواغجن بیا د دې څه جوړېږي. خپل اولاد ته دوکه مه ورښئ، شکنځل مه ورښئ. دغه اولاد دغه وخت د مدرسې دی، دا ستا غیږ د ده دپاره لویه مدرسه ده. دا په دې کې زده کړه کوي، د دې ډېر تیز ذهن دی، هر شی اخلي. خو په دې وخت کې تا څه کول پکار دی؟ حدیث کې راځي کله نبی علیه السلام فرمایي کله چې ستاسو ماشومان پر خبرو راسي تاسو کلمه ور وښیاست. زموږ ماشومان پر کوم حالت موږ روزو؟ ماشوم وي د 2 کالو وي، د ده په لاس کې موبایل وي، دی به په گیم باندې اخته وي، دی بغیر د موبایله او بغیر د گیمه یمنیږي نه، ارامېږي نه. دا څومره لوی خطره ده مستقبل دپاره. د دې دماغ باندې کوم اثرات د دې موبایل د شعاعو یا د دې موبایل د نور اثرات په دې په دماغ څنګه اثرات پرېوځي نه دې کول لاس پکار. روایت کې راځي نبي علیه الصلوة والسلام مخې ته یو ښځې یو ماشوم ته آواز وکړي ول دلته راسه. هغه ماشوم نه ورته راکلی، بیا یې ورته ویل ته راسه، هغه ماشوم نه راکلی. درېیم ځل یې ورته ویل ته راسه زه تا ته یو شی درکړم، دا لاسه داسې ورته نیولی. هغه ماشوم ورته را روان سو. نبی علیه الصلوة والسلام ورته ویل په لاس کې د یو شی ستا؟ هغه ورته ویل یا رسول الله یوه دانه خرما ستا، د دغه خرما د ورکولو لپاره مې راوغوښتی. نبی علیه الصلوة والسلام ورته وفرمایل چې دا خرما ورکه، که چیرې ستا په لاس کې شی نه وای او دغه ماشوم ته ځان ته رابللی وای په دغه خبره باندې چې زما په لاس کې شی دی، دا د ټولو خطرناکه درواغ دی. ګورې نبی علیه الصلوة والسلام څومره بهترین روایت دی. دا نبی علیه الصلوة والسلام دې ښځې ته دا عبرت ورکړي، دا تعلیم یې ورکړي چې کله هم خپل اولادو ته درواغ مه ښایاست، دوکه مه ښایاست. ستا په لاس کې که شی نه وي ته راوغواړې د اولاد ځان ته او هغه مایوسه پاتې سي، د ده په ذهن کې دا شی ریکارډ سو، ته بیا سترګه پسې وړه دی، بیا بل چا ته هم دغه رقم چم کوي. نن موږ اولاد ته څومره درواغ وایي. ته کښېنه زه ځم بیا تا بیا یم بازار ته، که دې نه بوتلې دا درواغ دي، دوکه دې ورکړه د خپل ماشوم، وعده دې ورسره وکړه زه تا ته د بازاره کیلونه راوړم، زه تا ته د بازار رقم موټر راوړم، زه تا ته د بازار سایکل راولم، زه چې راځم تا ته پلانکی شی راوړم. دا شی پر تا باندې لازمي دی. دا ماشوم په فکر کې دی ته ولې زما پلار ما ته څه شي راوړي، ته چې ناامیده راسې بیرته او هغه وعده پر ځای نه کړې، سبا دغه ماشوم هم د وعدې مخالفت کوي. دا یو نازک نال دی، دا یو نازک نال دی، دا به بهترین روزي د دې تربیت به کوي، د دې روزنه به کوي. دغه نال به په داسې ډول روزي چې دا د راتلونکي نسل د مستقبل دپاره یو عظیم رهنما جوړ شي، یو عظیم شخصیت جوړ شي. د دغه شخصیت جوړېدل، د ده نه یو لوی رهنما جوړول، پلاره دا ستا په تربیت او ستا په غېږه او ستا په مدرسه کېږي او د مور په غېږ باندې کېږي. لیکن نن زموږ اولاد تربیت موږ په بله کم کوو. که ده ته موږ یو تربیت ورکو په بل انداز ورکو، که ده ته موږ یو روزنه ورکو په بل انداز باندې ورکو. حال دا دی چې دا بیا په مستقبل کې لوی غدار، لوی دوکهبازه همدا دې وجې جوړېږي چې پلار یې په دې باندې ممانعت نه کوي او د پلار څخه یې دا درس د اخیستی. اولاد یو عظیم نعمت دی، دا ستا د جنت ته داخلېدو ذریعه ګرځي، دا ستا دپاره صدقه جاریه ده، ته نه یې سبا به دی تا ته دعاوې کوي.